په ټولو کاري برخو کې د شفافیت تامین د اوسني نظام یو مهم لومړیتوب دی. د امارتي ادارو مسؤلینو له فساد سره د مبارزې او هیوادوالو ته د چټک، شفاف او دا دوړ خدمتونو د وړاندې کولو لپاره جدي هڅې پیل کړي دي. په تیر یو کال کې د احصایې او معلومات ملي ادارې لخوا خلکو ته څه باندې 2 میلیونه برېښنايي تذکرې ویشل شوي او له دې لارې دغه اداره له 1 میلیارډ افغانیو ډېر عواید راټول کړي دي. دا مهال د هیواد په کچه 8 د برېښنايي تذکرو د ویش مرکزونه فعالیت لري. دا همګړی موږ د هیواد په 14 ولایتونو کې فعال حضور لرو چې په 14 ولایتونو کې مو 8 مرکزونه فعال دي چې له دغه جملې څخه 15 په کابل کې دي او 53 په ولایتونو کې دي. په ټولیزه توګه موږ د افغانستان د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راوروسته 2.1 میلیون الکترونیکي تذکرې ویشلې دي چې په عموم کې ټولو افغانانو 8.2 میلیونه الکترونیکي تذکرې ترلاسه کړي دي. د مسؤلینو په خبره د برېښنايي تذکرو د ویش ترڅنګ یاده اداره د تجارتي بیلانس او د ناخالصو کورنیو تولیداتو د سنجش، د دیموګرافي شاخصونو د ارزونې، د کرنې د وضعیت او د غنمو او وریجو د کښت په اړه د معلوماتو د راټولولو، د چاپیریال، روغتیا، تعلیم او د اقتصادي او ټولنیزو موضوعاتو په اړه د معلوماتو د راټولولو او خپرولو او سکتوري ادارو سره د معلوماتو د همغږي کولو په برخه کې جدي هڅې کړي دي.